بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکې مهربانه دی. قدرمندو، زه ستاسو ورور امتیاز کمر یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر ما. قدرمندو، د ثوابې په سیمه باندې د قتل و غارت او د ظلم سلسله جاری ده. د یو ظلم د پاسه بل ظلم کیږي. نن د ثوابې په سیمه باندې د ظلم یو بله واقعه را پیښه شوې ده. د سلیم خان لختی سره خوا کې د دوو فریقینو په منځ کې د جګړې او د فایرنګ په نتیجه کې په لاره باندې روان یو مسافر، یو بېګناه ځوان د دغې ډزو شکار شوی دی او دغې ډزو په نتیجه کې هغه بالکل په موقع باندې وفات شوی دی. کوم کس چې وفات شوی دی مینوالو، زمونږ د ذرایع ملګري وی چې د هغه نوم نوید دی، پلار نوم رحمان الله دی او شیخ جانا کلی سره تعلق لري. د نوید باره کې مونږ ته ملګري وایي چې د شیخ جانا هر یو کس نوید پیژني. نوید یو ډیر عاجزه او غریب انسانو. په کارخانه کې مزدوري کوله او په دغه لږه مزدورۍ باندې خپل ژوند تیرو. د نوید 3 ماشومان دي چې ډیر کم عمر دي، د 15 کالو او د 15 کالو نه نور ماشومان کم دي. 3 واړه دي او 3 واړه کم عمر دي. زه هغه ظالمانو ته وایم چې ستاسو د ډزو د لاسه د 3 ماشومانو پلار لاړو، ستاسو د ډزو د لاسه په لاره باندې یو مسافر مړ شو. نوید با خپل مزدوری کوله، خپل ماشومانو سره به ټیم تیرو. نن دی غریبانانو ماشومانو سره د ظلم یو انتها وشوه. زما د ثوابې سیمې مشرانو ته درخواست دی چې نوید ته د برابر انصاف ورکړی شي. مینوالو، د نوید د ماشومانو د اواز د پاره، د انصاف د پاره دا ویډیو مخکې لازم شیر کې.